الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محترمو یو ورور دوه سوالونه کړي دي چې که یو څوک اودس کوي او بل څوک سلام ورته وکوي، پر ده باندې د دې سلام جواب لازم دی که نه؟ او که څوک ډوډۍ خوري، خوراک کوي، بل څوک ورته سلام وکوي، پر دغه ډوډۍ خوړونکي باندې د سلام جواب لازم دی که نه؟ او که سلام جواب ورکړي حکم یې څه دی؟ محترمه، ستاسې د اولې مسئلې جواب دا دی چې د اوداسه په وخت کې که یو څوک سلام درته وکوي، نو په جواب ورکولو کې هیڅ باک او ستونزه نشته، جواب ورته ووایاست. امداد الاحکام جل اول صفحه 254. د دویمې مسئلې جواب مو دا دی چې که یو څوک وداسې چاته سلام ووایي چې هغه د ډوډۍ په خوراک باندې مشغوله وي، خو هغه ته نه ده پکار چې دا سلام ورته وکوي، یعنی چې څوک په دې پوه سي چې پلانی ډوډۍ خوري، نو هغه بل تیریدونکي ته یا راتلونکي ته نه دي پکار چې سلام ورته وکوي. خو که سلام یې ورته وکوئ، نو پر دغه ډوډۍ خوړونکي باندې یا پر خوراک کوونکي باندې سلام د دې سلام جواب واجب نه دی چې ورکړي، د پر ذمه باندې دا نه ده لازمه چې جواب یې ورکړي، که یې ور نه کړي هم غاړې یې نه دي په بندي. الدر المختار على هامش رد المحتار، شپږم جلد صفحه 415، کتاب الحظر والاباحه. او دغه شان الفقه الاسلامي وادلته جلد اول صفحه 251، طبعه د دارالفکر بیروت. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.